ټاکل شوې دوشنبه به په کابل کې د افغانستان او ان نړۍ په تاریخ کې دوه نادرې غونډې وشي. د افغانستان د قانون له مخې ارګ یو دی، خو سبا دوه کسان د افغانستان د راتلونکي حکومت لپاره لوړه کوي. ولسمشر غني چې د ټاکنو کمیسیون له لوري رسما بریالی اعلان شوی، د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی نیولی او شاوخوا 3000 کورني او بهرني میلمانه یې ارګ ته بللي دي. د ارګ ویاندویان وایي دوی د قانون او د خلکو د رایو له مخې د لوړې مراسم ترسره کوي. تمام آمادگی ها برای فردا گرفته شده است و قرار است که تعداد زیادی از مهمانان خارجی و داخلی از اقشار مختلف جامعه در این مراسم با شکوه شرکت نمایند. د ملي یووالي حکومت د نیمې برخې مشر عبدالله چې د کمیسیون د اعلان شویو پایلو له مخې ټاکنو کې مات شوی، دا ځل د قانون خلاف ارګ ته د رسیدو مراسم کوي. عبدالله د ارګ په خوا کې سپیدار ماڼۍ ته شاوخوا 1000 میلمانه رابللي. ځان له دې امله د ولسمشرۍ حقدار ګڼي چې په وینا یې ټاکنو کې درغلي شوې ده. د ټاکنو یو شمېر نور نمایندان بیا چپ دي او روان وضعیت د خلکو په ګټه نه ګڼي. ګلبدین حکمتیار وایي رامنځته شوی وضعیت په ټاکنو کې د درغلۍ او کمزوري مدیریت محصول دی. کاش داسې نه وای شوی. د تحلیف مراسم د ټولو په توافق ترسره شوي وای او یو مراسم وای، نه دوه. یو جمهور رئیس وای، نه دوه. د انتخاباتو نتایج هم ټولو لورو منلي وای. او تاسو ګډون نه کوئ پکې د تحلیف په مراسمو کې که بلنه موږ د تحلیف په دغو مراسمو کې شرکت. ټولنیزو شبکو کې بیا د دوه جلا جلا غونډو ترسره کول په سرګرمۍ بدل شوي. ځینې دا وضعیت له خندا ډک او ځینې بیا ورته ناهیلي او اندېښمن دي. تحلیل دا دی چې ممکن ځینې مراسم واک کې د شراکت او امتیاز اخیستو لپاره وشي. درې اپشن دي. یو خو دا دی چې د دوی د واک د اخیستلو لپاره په واک کې د ځان شریکولو لپاره د هڅې کوي. بله مسله دا ده که دا دواړه فرضاً لوړې مراسم ترسره کړي، یو ګډوډي به رامنځته شي تر څو یو بل حکومت ته چې موقت یا د ملي مصالحې حکومت هغې ته لاره خلاصه کړي. د معلوماتو له مخې یکشنبه کری ورځ د ولسمشر غني او عبدالله د ټیمونو ترمنځ ناسته شوې ترڅو راپورته شوې ستونزې ته د تفاهم لار ولټوي. داسې ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد، استاد سیاف او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې جوړجاړي لپاره منځګړي شوي دي.